سلامونه هوني کې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. په دغه تیرو 2-3 کلونو کې که تاسو د اوسني حاکمانو څخه یوه پوښتنه هم وکئ چې وروره دغه حالت ولې دغه ډول دی، نو دوی به حتما دغه جواب درکوي چې آیا په جمهوریت کې دا کار نه کېده؟ یعنې که یو کس څخه وویني چې یاره تاسو رابر دغه کار یې کړی دی، وایي اشرف غني دا کار نه کولو، وایي که ستاسو وزیر دا کار یې کړی دی، وایي مګر په تېر حکومت کې د جمهوریت کې دا کارونه نه کېدله. نو دغه بدبختي چې اوس حالت کې روانه ده او که موږ برته په د جمهوریت سره مقایسه کوو، نو بیا خو ستاسو فرق خو د جمهوریت فرق ستاسو خو هغه لنډغري چې په جمهوریت کې وه همدغه لنډغري اوس په تاسو کې شروع سوې ده. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې ولې دا حالات په افغانستان کې همدغې ته هاړ سوي دي چې هر یو راغی دا بل ځان د هغه سره مقایسه کوي او اوسني حاکمان ولې د ملت دپاره یو سم جواب نه لري او ولې دا حالات همدغه ډول باندې د تاریخ په اوږدو کې همدغه ډول باندې روان دي او موږ هیڅ وخت هم یو ښه رهبري ته ونه رسېدلو. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو. ښه، لومړی تر هر څه زه د جمهوریت او د اوسني حاکمانو پرتله به تاسو وایم چې هیا جمهوریت کې چې کوم لنډغري وه، په جمهوریت کې چې کوم فساد و، که په جمهوریت کې څه لیونتوب و، د جمهوریت کې څه زورګویي وه، د هغه او که اوس هر آرامي ده د اوس مثلا په جمهوریت کې وګوره لنډغري ښه پریمانه وه، بل زورګویي ښه پریمانه وه چې هر یو چې زورګویي کوله هغه په اسانۍ کوله، بل په هر کوڅه کې یو مشر و او یو زورواکی ویه، بل که په هر ادارې ته چې تللی وای چې پیسې ورکړې نه وای هغه کار نه کېدلو. نو که اوس بیا راسو په امارات کې اوس پرتله وکړو، هماغه د مسعود د لنډغري په ورځې چې هلته بیرغونه وه، هلته په رنجرانو باندې ولاړ وه، دغه تجربه یې تېر کال د طالبانو د راتګ پر د ورځې پر منځله باندې اینو هماغه لنډغران چې پنجشیریان وه، دا ځل بیا د طالب لنډغرو رنجران وه او همدغه وحشت و چې په تېر جمهوریت کې ټول کابل میشتې ځینې په عذاب وه، دا یې بیا طالبانو دا یې ترسره کړه. او که بیا څوک یې نه مني بیا به زه تاسو ته تصویرونه هم وکړم، خو تاسو بیخي کولی شئ چې سرچ هم کوئ. یعنې که هغه لنډغري وګورو، اوس هغه د پنجشیري لنډغري وه، اوس دا طالبي لنډغري ده، یعنې لنډغري برته اضافه سوې ده. بل که د زور خبره وکړو، همدا اوس چې ستاسو په کوڅه کې، ستاسو په کلي کې، ستاسو په هر ځای کې چې یو کس سپین فاج درلودلو، هغه هم قانون اساسي دی، هم محکمه ده، هم څارندوالي ده، هم پولیس دی، دغه ټول د خپله بس خپل په لنګوټې باندې لري چې هر څه یې درسره وکړه. د خدای بنده نسته چې د هغه څخه پوښتنه وکړي چې ولې دا کار وکړې، بس وایي چې بس خبرې مه کوه کنې تام کاپیرې، بس مستقیم د کفر ټاپه در باندې لګي او موضوع ختمه ده. نو که د لنډغري په حساب وګورو، هماغه لنډغري چې د مسعود په ترورست په ورځ باندې لمانځل کېدل، اوس د طالب د راتګ په ورځ باندې هماغه لنډغري شروع ده. او که د زورواکي وګورو، پخوا به د وکیل د پارلمان زورواکي او لنډغري کوله، اوس ملا صاحب لنډغري او زورواکي کوي چې ملا صاحب په مسجد کې په هر ځای کې د ملا او یو طالبک چې لنګوټې پر سر باندې درلود، در هر کار په هغه سیمې خلکو باندې تطبیق کولی شي. هېڅوک هم حق نه لري چې شی ورته ووایي. دا خبرې زه نه کوم، دا خلک دا هغه خبرې دي چې خلک یې په روانو چارو کې کوي چې وروره چې یو ملا هر کار تطبیق کولی شي، چې سپینه فاج لنګوټې په سر درلوده پر دې ملت باندې هر کار کولی شي. ښه، دویم که راسم د امنیت په خاطر باندې، دویم راسم د امنیت مقایسه که وکړم، په جمهوریت کې که امنیت خراب و او که هر څه ویه، خو هغه جګړه وه، جګړه چا کوله؟ خو ملا تا کوله. خو جګړه که حساب کو هغه ستا جګړه وه. او که نور داخلي امنیت ووایو چې یا سرمایهداره په امن کې ورسونه وي، اختطافونه وه، همدا اوس دا اختطافونه په دې اوسني کسانو کې هم روان دي. په جمهوریت کې چې کوم اختطافونه کېده د سرمایهدارو له، همدا اوس په ملا صاحبانو کې هم دا اختطافونه روان دي. یعنې هماغه کیسه ده، هماغه ډرامه ده د امنیت په حساب باندې. پخوا به د سرمایهدار تښتول کېده، یو سرمایهدار ته مشکل پیدا کېده، همدا اوس هم سرمایهدار ته مشکلات جوړ دي چې یو چا ماښام ډوډۍ درلودله، ملا صاحب ورته وایي چې وروره خو زکات راکړه، که زکات رانه کړي بیا زه خلکو ته وایم چې دا خرابکاري کوي. خرابکاري کې بیا په منبر باندې ناست ملا صاحب ته وایي چې د فلانۍ چې دی دا سود خوري، دا حرام خوري، دا داسې خوري.
د هغه سړي ژوند ټوله تباه کوي. د منبر په سر باندې ناست دی، که تا ملا ته پیسې ورنکړې او پر تا باندې دا ټاپې لګي. دا زه خبر نه کوم، دا ټول ملت خبرې، دا د ملت خبرې دي او دا هغه کسان دي چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او د دې حالات څخه برخمن دي. دا حالات که تیر جمهوریت کې د وکیل د پارلمان د تجارت سره کوله، اوس یې ملا صاحب کوي. یعنې د اوس او د هغه وخت هېڅ فرق نه. که بېرته راسم تحصیلي بنسټونه وګورم، تحصیلي بنسټونه که دلته راسم په جمهوریت کې که مکتبونه وه، د ښځو دپاره مکتبونه خلاص وو، د هلکانو دپاره مکتبونه خلاص وو، پوهنتونونه خلاص وه، خو ګټه یې دا وه که دغه نسل که خراب وای، بل نسل کې بیرته موږ ته رسمېدلو. بیا په دغه په پوهنتونونو کې که هر یو مفت سند اخیستی وای، مګر بیرته بیا په اداري اصلاحاتو کې بیرته ځینې کنټرولولو. زیاتره خصوصي کمپنیانو دا خلک یې نه نیول ځکه چې بې سواده وه، او که په دولتي چوکاټ کې هم راغلی وه، که یو میاشت 2 میاشتې تېرې کړې وای، مګر په 3 میاشتې هغه کس خپله استعفا کوله چې هغه د هغه واسطه چې د سره څخه خطا شوی، هغه سړی خپله هم پسې تښتېدل. نو د همدې څخه معلومېدل چې موږ دغه مکتب دروازه چې خلاص ووسي، صحیح دی، یو کال به نسل به خراب سي، بل کال به خراب سي، بل کال خراب سو. که تاسو د 2000 هم کال ویډیوګانې وګورئ چې کله ولسمشر کرزی راغی کابل ته راغی او مکتبونه خلاص وه، په هغه وخت وګورئ. او که تاسو د 2024 کال او د 2021 کال ویډیوګانې وګورئ چې په افغانستان کې څومره تغیرات راغله، تغیرات تر ډېر حده راغله. زموږ نسل ځوان کادرونه پیدا سوه، موږ ډاکټران پیدا کړه، موږ انجینران پیدا کړه، موږ د ټکنالوژي متخصصین پیدا کړه، په هر برخه کې موږ متخصصین پیدا کړه. یعنې دا د افغانستان دپاره لویه پانګونه وه. نو اوس که د مکتب دروازې ملا تړلې ده او دلته د خرجډال په شکل باندې د دروازې او مخ ته ناست دی چې لاس لنګوټه وتړه، لاس دا وکړه، زه دا وکړه، دا وکړه، دا وکړه، او د خلک د ماشومانو زړه یې د مکتب څخه دور کړی دی. خو دا چې مکتب دروازه تړلې اوس ښه دی، که د مکتب دروازه خلاصه اوس ښه دی. صحیح دی. په مکتب کې که مکتب دروازه خلاص وسي، یعنې که 100 شاګردان ته فارغ کولی سي، که به دا 100 شاګردان کې ته 2 شاګرده هم صحیح تفارغ کې، دغه 2 شاګردان به دغه 100 نفرو د ماښام ډوډۍ پیدا کړي. مهمه دا نه ده چې په یو مکتب کې باید 100% دغه 100 شاګردان دي او 100 شاګردان باید ټول متخصصین اوسي. یو مستري جوړېږي، یو خیاط جوړېږي، بل به په انجینر جوړ سي، بل به ډاکټر جوړ سي، بل به اقتصاد پوه جوړ سي، بل به حقوقدان جوړ سي، بل به شریعت پوهنځي څخه فارغ سي. د هر شاګرد چې ونی د افغانستان دپاره به یو قدر جوړ سي. مګر اوس دا دی وروره منه لنګوټې په سر باندې ایښې ده. دا ټول روحي فشارونه دي چې خلک دې ته مجبور سي چې مکتبونه نور پرېږدي. مکتب ته مه راځه، مکتب ته مه راځه، مکتب ته مه راځه. په ښځې مکتب ته راغلی او هغه ویډیوګان کې تاسو ته مو ویل چې تر 2028 کاله به ته په افغانستان کې د مکتب نوم لا ونه وینې، یو مکتب به هم ونه وینې، او د پوهنتون کانکور امتحان ته به هم چې وګورې هغه به لا هم دې حالت ته ورسېږي چې موږ په 2028 او 2030 کال کې به یو ځوان ونه لرو چې موږ کانکور امتحان ته راوړو. یعنې موږ به طب پوهنځی و، انجینري پوهنځی، په هېڅ پوهنځي کې هېڅ برخه کې موږ به متخصصین د دې خود پاسه ونه لرو. په څلورم برخه کې که راسو تجارت برخې ته راسو، تجارت برخې که ته راسو، په تجارت کې وګورو همدا اوس زیاتره خلک وایي چې موږ دغه اوس کې په یو کراچي لرو چې حتی بغیر له کډوانو او ګلپیو بل شی نسو په کابل کې خرڅولی. یعنې چې کابل اقتصادي مرکز د ټول افغانستان دی، دوی چې اوس یو کډو ګلپي نه بغیر حتی فاصلې او دا شیان نسي خرڅولی، نو د خلکو اقتصادي حالت ډېر په ضعیفه کېدو دی او د خلکو اقتصادي حالت ورځ تر بلې په بربادي باندې دی. او زموږ په دې حالت باندې خوشحاله یو چې د افغانستان پیسې د ډالرو په وړاندې باندې مقاومت لري، خو خلک پیسې نه لري. چې پیسې ونه لري ژوند نه وځي، خلک د ډالر یې بیخي په صفر باندې څه فایده. نو دا حالات په دې ډول باندې که موږ د جمهوریت سره پرتله کوو، زموږ یوازینی کار همدغه دی چې هر لوچک طالب چې راسي ورته یو خبره وکړي وایي دا خو په جمهوریت کې هم کېدله. نو چې په جمهوریت کې د ستا او د جمهوریت فرق څه؟ مګر په جمهوریت کې که یو هغه اوله کې لنډغري او زورګویي وه، مګر نور په نورو برخو کې جمهوریت په ټولو کارو کې په صحیح ډول باندې روان و. بیا هم په هماغه لنډغریزم کې هم چې ویې، بیا هم موږ به هر کال په زرګونه کدرونه موږ فارغول د پوهنتونو څخه. نو دغه حالات چې دی دا په افغانستان کې دا دردونکي حالت دی، دا رنجونکي حالت دی او دا د افغانستان د تباهي حالت دی. او دا ملا صاحب دا کشتۍ به دي، دا بیړۍ به دي
هدف ته ونه رسیږي دا ولس به ټوله تباه او برباد کوي په دې امید چې امن دی یعنی ویډیوګانې جوړوي چې د شپې د خوا دوکانونه خلاص دي دا دکانونه خلاص دي چې پکې شی نه اوسي خلک نه اوسي چې حتی ووځي دوکان ته خو له ماښام ډوډۍ وکړي هېڅ شی نشته هغه څه پر قبرونو باندې هم حکومت ولې ښه ده هېڅ مشکل نه جوړېږي ورځه قبرستان کې پوسته جوړه کړه نه څوک غلا کوي هېڅ نشي کولی همدا اوس افغانستان څخه تاسو قبرستان جوړ کړی دی نو په دغه ډول باندې حکومت ولي همدغه ډول بدبختي چې موږ ما ځکه خبره اوس جمهوریت کې هم دا کار کېده تر کله پورې د خپل د بام چټلي پر بل باندې اچوئ خپل کار وکړئ او دا ولس ته جواب ورکړئ نو دا ټولې بدبختي او دا ټول ناورینونه دي چې تاسو د افغانستان بیړۍ غر کوئ او تاسو د افغانستان راتلونکي تباه کوئ دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه م ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه